دا مخامخه مسجد جوړرانه دی. جوړرانه یو ښځه وه، د هغې واقع تاسو ته مونږ بیان کړه چې هغه به تارونو نه څپړي جوړ کړل ټوله ورځ او هغې سره خپلې وینځې وي، لیکن چې ماښام به شو هغه به یې بې تار تار کړل او به یې شلوله. صورت نحل 92 نمبر آیات کې د هغې واقعه هم راځي چې مؤمن مسلمانه د هغې په شان مه ګرځي. د حنین واقعه چې کله وشوه او د حنین شهدا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم او صحابه دفن کړل، نو د هغې نه پس نبی مهربان په دې مقام کې راغی چې کله دې مقام کې راغی هغې ټایم کې دا بالکل شړې وي. صحابو ته نبی پاک عرض وکړ چې د اوبو تلاش وکړي. صحابه خواره شول، اوبه نه میلاوېدې. یو صحابي راغی چې ای د الله نبي یو کوې مې پیدا کړ. دا کوې هغوی پیدا کړ. صحابه لګیا شو، کوې بند او دی صفا کړ. چې کله اوبو ته ور ورسېدل اوبه یې راواخېستې، اوبه نهایت ترخې وي. واپس راغی هغه صحابي نبي پاک ته عرض وکړ چې ای د الله نبي کوې خو پیدا کړ، اوبه هم پکې پیدا کړي، صفا هم کړه، لیکن اوبه نهایت ترخې دي. نبي علیه السلام وفرمیل چې ما هغې ته بوځئ. نبی پاک علیه الصلاة والسلام چې کله راوستلی شو، هغه خپل لعاب مبارک لاړې مبارک راواخېستې او دوی کې واچولې. الله تعالی هغه اوبه دومره شیرینې کړي او دومره خوږې کړي او دومره یې مزېدارې کړي، ټولو صحابو ترې نه ومڅکلې، غسلونه یې پرې وکړل او بیا یې د دې ځای نه احرام وتاړه. تاریخي روایاتو کې راځي چې 300 انبیاو د دې ځای نه احرام تړلی دی. او بل په شان نزول کې راځي دا آیاتونه د حج د فرضیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتموا الحج والعمرة لله، هغه په دې مقام کې نازل شوي دي. او نبی پاک د دې مقام نه احرام تړلی دی، 2 رکعته مونځ یې کړی دی او د خپل عمرې ابتدایي دیز نه کړې ده. الحمدلله الحمدلله دا مقام مونږ ته نصیب شوه. جوړرانه کوی هم مونږ وکاته، د نبی پاک لعاب مبارک دې ته پریوتي وو، اوس هم دې کې اوبه شته، لیکن د عربو طریقه کار دا دی چې دا ځایونه هغوی بند ساتي. بعضې اوقاتو چې د نبی د شرک اډې جوړې شي نو هغوی د دې سخت خلاف دي. په هر کیف مونږ الله راورسولو، مونږ ته الله تعالی وښوده. جوړرانه ځای هم وکاته، جوړرانه بیر هم وکاته، جوړرانه چې کوم مسجد دی هغه هم وکتله، او د جوړرانې د کوي او د هغې د مسجد او د دې کلي چې دا هغه ښځه دې کلي کې اوسېده، د هغې څه واقعه مونږ تاسو ته بیان کړه. الله تعالی دې زموږ ستاسو نه د عمره قبوله کړي. اهمه خبره دا ده، خلاصې سره وایم، د دې ځای نه زمونږ عمره شروع کیږي. دا احرام دی، دې ته ویلی شي لباس احرام، او محرم کیږي سړی په نیت سره. اللهم انی اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني. دا عربي الفاظ دي، لازمي الفاظ نه دي. عمره د نیت د زړه شی دی. په زړه کې دا اراده وکړه چې یا الله زه اراده د عمرې لرم، اسانه یې کړي راته او بیا رانه قبوله کړي. ټول نیت وکړئ. د دې ځای نه چې احرام اچولی او د عمرې اراده او نیت یې وتاړه، نیت یې ونه تاړه او په دې باندې تېر شو، بیا بېدم لازمېږي. خویندې هم د نیت د دې ځای نه وتړي، مونږ هم دې د نیت وتړو او دې ځای نه به زمونږ د عمرې ابتدا شروع شي. زو به ډایرکه ګوره بیا د هغې ځای کې زمونږ د ده خوا نه اجازت شته، ځکه چې بیا خپل مقام ته مونږ ورسېدو. که څوک ستړی وي خپلې کمرې ته تلی شي، دمه کولی شي، غسل کولی شي، لیکن د احرام پابندیانې ګوره شته. سر به هم نه ګرې، سر به هم نه وینې کې، سر به هم نه پټې، او دغه شان خوشبو به هم نه استعمالې. ته به په احرام کې چې کله ښه برابر شوي طواف کې او که نه ډایرکټ ځې انشاءالله دمه یو ستړي نه یو، طواف به وکړو. طواف خپله طریقه کار دی، هغه د حجر اسود د استلام نه به شروع کړو. 2 چکرې دي، اتم چکر باندې به بیا لکه اتم چې راورسېږو بیا به استلام وکړو. چکرې به وشي او بسم الله الله اکبر سلامونه به اته شي. دا به انشاءالله په ګاډي کې هم طریقه ښیمه. بیا به صفا بین المروه سعیه کوو، دا هم د حصه ده، او د هغې نه پس به سر ګنجې کوو، خپل هم پرې بلیډ راښکلی شي، لیزر پرې راښکلی شي، ټول سر باندې اسانه طریقه ده. خویندې د دې یو ګوتې نه به ویښته تاو کړي، یو بند برابر، هغه نه به سرونه ووایي. د خویندو طریقه اسانه ده، د سرو ګرانه چې مکمل سر باندې به بلیډ راکاږي، خپله کې کنۍ باندې کوي. زما او ستا به عمره پوره شي. الله دې توفیق هم راکړي او الله دې قبول هم کړي. او بیا طریقه درته ښایو، کوم سوال یې انشاءالله کولی شي. اوس به بسم الله کوزو به جی اردو والا دے میں تو اردو کیوں ہوا ہے جی تدری خبر نہیں اس کو بتائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں سے عمرہ شروع کریں گے انشاءاللہ. نیت کرو، نیت آپ کو پتہ ہے نا عمرے کی یہ نیت ہے کہ اللہ میرا ارادہ ہے عمرے کرنے کا، یا اللہ آپ آسان کرے. ٹھیک ہے، احرام تو آپ نے باندھا ہے، آگے پھر کیا کرنا ہے آپ کو راستے میں بتاؤں. ٹھیک صحیح